د شین سترګې جینۍ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د شین سترګې جینۍ لنډې کیسې څلورمې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې څلورمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. پښتنو کې دا رواج دی چې د کوژدې په ورځ به زوم د خسر کور ته نه ورځي، په دوهمه ورځ به ورځي. ما هم د ځان سره زمزمې کولې او په کور کې یوازې ناست وم. شیبه وروسته موټروانانو رنګونه شروع کړل او د ځان سره مې وویل له خیره راغلل. د کور په دروازه مې اول مور را دننه شوه او مبارکي یې راکړه. ورپسې ټولو خپلو خپلوانو راته د کوژدې مبارکي راکړه. میلمنو غوښتل چې خپلو کورونو ته لاړ شي. ټولو سره مې خدای پاماني وکړه. موږ د کور غړي په کور کې یوازې پاتې شوو. مازدیګر د باران څاڅکي شروع شول. هوا هم ډیره سړه وه. پلار مې په کټ کې کېناست، زه هم ورسره په څنګ کې کېناستم. یوه شیبه مو په خندا او خوشحالۍ پای ته ورسوله. زه د کور نه راووتم، د یونس او سادات خوا ته ورغلم. ملګرو زمانه د کوژدې ډوډۍ غوښته. ویل یې عمره نن ماښام به موږ ته ډوډۍ کوي. ما ورته وویل سمه ده. همداسې مې وکړل. بازار ته لاړم او د ډوډۍ لپاره مې هر څه راوړل. ملګري مې خپلې حجرې ته بوتلل. د ماخوستن د ډوډۍ خوړلو وخت و، دسترخوان مې خپور کړ. میلمنو ته مې د لاس مینځلو لپاره اوبه ور واچولې. په ډوډۍ ناست وم، یونس مخ راواړول، راته ویې ویل انشاءالله څه وخت وروسته به زما کوژده هم وشي. یونس د خپل کاکا لور سره مینه درلوده. ډوډۍ مو ښه په شوق وخوړه. د شپې 10 بجې وې. ملګرو راڅخه اجازه واخیسته او خپلو کورونو ته لاړل. زه هم کور ته ننوتم. د پلار تر څنګ کېناستم. پلار مې راته وویل عمره بچیا، د مکتب د درسونو سره سم یو وظیفه د ځان لپاره پیدا کړه. ما ورته ویل سمه ده. وخت د خوب و. زه هم خپلې د خوب خونې ته لاړم او آرام ویده شوم. سهار چې راپاڅېدم چای راته مور راوړی و. چای مې وڅښلو. مکتب وخت و. خپل بایک مې شاته واچو او د کور د دروازې نه ووتم. په لاره شازیه هم په مخه راغله. یوه شیبه مې ورسره د مینې کیسې وکړې. خدای پاماني مې ورسره وکړه. زه په خپله لار مکتب ته روان شوم او شازیه په خپله لاره. په لاره روانم، کتاب مې لوسته، سر مې په کتاب ټیټ و. نږدې موټر وهلی وم. ډریور د موټر نه ډیر په غوسه راښکته شو او وی ویل په سترګو خړون نه یې؟ ډریور چې ولیدم چې کتاب لولم وی ویل ډیره بخښنه غواړم. نور خپل موټر ته پورته شو او روان شو. ما هم د مکتب لاره سیده ونیوله او روان شوم. مکتب ته ورسېدم. د خپل ټولګي په دروازه دننه شوم. ټولو ټولګیوالو راته د کوژدې مبارکي راکړه او ځینو راڅخه ګیله هم وکړه چې موږ دې ولې نه یو خبر کړي. ما ورته ویل د ټولګي په نمایندګۍ مې 4 کسان غوښتي وو. بس دي که نه؟ ساعت لومړی و. د پښتو استاد خانغه راننوتو. سلام یې واچول. ټول شاګردان په خپلو ځایونو کې ودرېدل. استاد په لوړ آواز وویل مننه کېنئ. ټول شاګردان کېناستل. استاد پوښتنه وکړه شاګردانو څه نوې زړې خو به نه وي؟ زما په څنګ کې شاداب ناست ورته وی ویل استاد محترم 13 ورځ د عمر کوژده وه. استاد شونډې وخوځولې وی ویل مبارک مبارک، ډیر ښه وشول. زه هم د استاد د قدر او احترام په خاطر د چوکۍ څخه پاڅېدم او د استاد لاسونه مې ښکل کړل. د پښتو ساعت کې به موږ یو شعر ویلو. استاد ویل نن به راته عمر یو ښایسته شعر ووایي. زه پاڅېدم او د شعر پیل مې داسې وکړ. غم او خفګان څه غواړي؟ غم او خفګان څه غواړي؟ ما نه تاوان څه غواړي؟ غم او خفګان څه غواړي؟ ما نه تاوان څه غواړي؟ دلته خلک څه کوي؟ دلته خلک څه کوي؟ دغه انسان څه غواړي؟ ټولو ټولګیوالو راته لاسونه وپړکول. د استاد خانغه ساعت پای ته رسېدلی و او له سیم څخه د وتلو په وخت کې وویل په ژوند کې مو باید 2 شیان خاص وي، یو مینه بل هدف. د سیم په اول نمره شاداب ته مې وویل زه لږ کار لرم، هغې پسې ځم تر څو کار مې خلاص کړم. او شاداب راته وویل لاړ شه که موږ ته څه خدمت وي ویلی شي. ما ورته ویل نه مننه، انشاءالله دومره کار نه دی. د مکتب څخه بهر راووتم. ما ته یو ملګري په راډیو کې دنده پیدا کړې وه. ما غوښتل څو د هغه خوا ته ورشم. د څه مزل وروسته د ملګري څنګ ته ورسېدم. د ملګري سره مې ستړي مشي وکړې او ګیلاس شربت یې راوړ.
شربت مې وڅښلو ملګري مې راته وویل عمره په راډیو کې وظیفه ده خو 24 ساعته به هلته وي او ته نشې کولی ځکه ته مکتب لرې او درس وایي. ما د ځان سره په زړه کې وویل نو بیا د څه له راغوښتم؟ په خوله مې وویل سمه ده مشکل نشته زه درنه لاړم. ملګری مې ډېر کلک شو ویې ویل وخت د غرمې دی پاتې شه ډوډۍ وخوره بیا به لاړ شي. ما ورته وویل نه زه نه پاتې کېږم زم کار لرم. د خپل کور خوا ته روان شوم. په لاره مې یو بل ملګری شاکر مخ ته راغی راته ویې ویل عمره څنګه په بیړه روان یې خیرت خو به وي؟ ما ورته ټوله کیسه وکړه. د لږ سوچ وروسته یې وویل زه په یو دفتر کې منشي یم او یو کس ته مې اړتیا ده چې په کمپیوټر وپوهیږي. زه مسکی شوم او مې ویل زه په هر څه پوهیږم. د دې خبرې په اورېدو شاکر ډېر خوشحاله شو او راته ویې ویل دې نه بله ښه خبره چیرته ده چې ته په کمپیوټر پوهیږې او زه په بل کس پسې ګرځم. راځه د مکتب څخه چې رخصت کېږي زما دفتر ته راځه ډوډۍ به هم هلته له ما سره خوري. سر د سبا نه 8000 افغانۍ تنخوا دې شوه. زه هم ډیر خوشحاله شوم. د شاکر سره مې خدای پاماني وکړه او کور ته روان شوم چې مور او پلار خبر کړم. د څه مزل وروسته کور ته ورسېدم. په دروازه چې ورننوتم پلار مې په کټ کې ناست و. سلام مې ورته وکړ او پلار مې په خوږه ژبه وویل وعلیکم سلام زویه په خیر راغلی. د بلې خبرې وار مې ور نه کړ. خپله کیسه مې ورته سر تر پایه وکړه او وی ویل دا خو ډېر ښه کار وشو. مور مې هم خبره کړه. مور مې راته ویل زویه الله دې په خپله دنده کې کامیاب لره. ژوند د خوشحالۍ او خوښیو څخه ډک تېرېده. موږ ټول ډېر خوشحاله وو. د کوژدې مې لا میاشت نه وه تېره شوې چې پلار مې راته وویل عمره ستا واده باید په دې یوه میاشت کې وشي ځکه مور دې هم مریضه ده. هسې نه خدای مکړه سبا ستا د واده په ارمان مړه شي. مور مې د زړه ناروغي درلوده. 2 دورې تېرې کړې وې وروستۍ دوره یې پاتې وه. ډاکټرانو ویل دا به ډېره خوشحاله ساتئ. ما ورته ویل پلار جانه زما خو خوښه ده خو د شازیې دوی کورنۍ به دا چیرته ومني. پلار مې ویل ګل محمد ډېر ښه سړی دی مني یې. د سهار 10 بجې وې چې پلار مې د ګل محمد دوی کور ته لاړو تر څو زما او د شازیې د واده جوړښت وکړي. پلار مې ورته ویل ګل محمده د عمر مور د زړه ناروغي لري. دا یې مشر زوی دی پرېږده چې د خپل زوی د واده خوشحالي په خپلو سترګو وویني. ګل محمد ډېر په اصولو برابر سړی وو. زما پلار ته وویل ستا نه خو ما واده کله منع کړی دی ته چې هر وخت وغواړې واده کولی شي. پلار مې ډېر په خوشحالۍ کور ته راننوت او په مسکا شونډې وویل عمره ګل محمد را سره ومنله. راته ویې ویل هر وخت چې وغواړې ته واده کولی شي. په همدې مشوره بوخت وو. ګل محمد د شازیې د واده لپاره موږ باندې 10 لکه افغانۍ او 6 تولې سره زر ټاکلي وو. د پلار سره مې ټولې 12 لکه افغانۍ وې. پلار مې وویل 10 لکه افغانۍ به د شازیې پلار ته ورکړم او په 2 لکه افغانۍ به د واده مراسم ونیسو خو د سرو زرو پیسې به له کومه کړو. پلار مې هم په سوچ او فکر کوو. ما هم د خیال په ټال کې ځنګل. په کور کې خاموشي پښې غځولې وې. د تقدیر پرېکړه وه چې په دې وخت کې موبایل وشرنګېده. موبایل مې د جیب څخه راوویسته ګورم د پاکستان هیواد څخه ماما زنګ وهلی و. ما ورته ویل سلام ماما څنګه یې؟ هغه راته ویل وعلیکم سلام ته څنګه یې کور کې مقرري ده؟ ماما راته ویل عمره په کوژده کې خو د زه نه وم له خیره په واده کې د هر ډول کومک کولی شم. پلار مې راته اشاره وکړه چې د سرو زرو ورته ووایې. ماما ته مې داسې وویل ماما جانه ته باید له موږ سره د 6 تولو سرو زرو کومک وکړي ځکه اوس زموږ لاس ډېر بند دی. ماما مې په خندا راته وویل عمره بلکل د کومک کولی شم. دا راته وایي چې واده دې څه وخت دی له خیره؟ ما ورته ویل واده مې له خیره 10 ورځې وروسته دی. زه په ماماګانو ډېر ګران وم. ماما مې راته وویل عمره پاکستان ته راشه له خیره سره زر به درته جوړ کړم. زه ډېر خوشحاله شوم. موبایل مې بند کړ. پلار او مور مې د ماما ټولې خبرې واورېدې او مور مې راته وویل عمره اوس دې له خیره واده کیږي. پلار مې وویل ستا رقم ماما دې الله هر چا ته ورکړي. دا خو یې ډېر غټ کومک در سره وکړ. وخت د مازدیګر 5 بجې وې. د باران څاڅکي شروع وو. پلار ته مې وویل سبا له خیره زه پاکستان ته ځم تر څو د ماما څخه سره زر راوړم. پلار مې را سره ومنله او وی ویل سبا به له خیره حرکت وکړي. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې راته مور وویل ماما دې او د ماما زامن دې هم د ځان سره راوله. ما ورته ویل سمه ده مور جانې. د کوژدې کولو وروسته زه ډېر ستړی وم
سهار به مکتب ته تللم او د مکتب نه به دفتر ته تلم. د ډوډۍ وروسته د خوب خونې ته لاړم. خوب وینم چې د تورخم په دروازه مې پولیس نه پرېږدي. حیران ولاړم چې اوس څنګه چل وکړم. پاسپورټ لرم، تذکره لرم او پولیس مې نه پرېږدي. په دې وخت کې راته مور غږ وکړ، عمره جګ شه. ما سترګې په لاس ومخلې او ومې ویل شکر خدایه چې خوب و. اسمان ته مې وکتل، د لمر سترګه پراختو وه. د اوداسه لپاره په بیړه تشناب ته لاړم. لمونځ په قضا کېدو و، خو 2 رکعته لمونځ مې ادا کړ. د لمانځه وروسته مې رب ته لاسونه پورته کړل او سوال مې وکړ، یا الله ته د هغو خلکو په زړونو ورحمېږي څوک چې چا سره مینه لري. په دې وخت کې مې مور راته چای راوړ. چای مې وڅښلو. د پاکستان هېواد د تګ نیت مې وکړ. د پلار او مور سره مې خدای پاماني وکړه. د کور نه راووتم. د تورخم هډې په لور مې حرکت وکړ. د څه مزل وروسته هډې ته ورسېدم. موټروان سره مې تر تورخمه خبره وکړه. موټر ته وختم. 2 کسان نور هم ناست وو. په خپل منځ کې ټوکې ټکالې کولې. د یو څخه مې پوښتنه وکړه چې پاسپورټ کې د څومره وخت پاتې دی. د خبرې په اورېدو مې یودم زړه ډب ډب شروع کړ. سر مې په څپېړه ووهه. اخ پاسپورټ او تذکره خو درنه کور کې پاتې شوي. د ځان سره مې وویل اوس به د خوب په رښتیا بدل شي. زر د موټر څخه راښکته شوم او په منډه منډه کور خواته روان شوم. په لار کې راته زیات شمېر خلک حیران وو چې سم دم سړی منډې وهي. د کور په دروازه چې ننوتم مور را باندې غږ وکړ، ولې عمره خیرت خو څنګه بیرته راغلی؟ ما ورته ویل هو مورې خیرت وو، پاسپورټ او تذکره رانه پاتې شوي. مور راته پاسپورټ او تذکره راوړل. وی ویل په ځان د ډېر پام کوه. د کور د دروازې نه چې راووتم د مور له سترګو مې اوښکې تویېدې، ځکه مور ډېره مهربانه وي او تل ورسره د خپل بچي غم وي. بیا مې د تورخم هډې په لور حرکت پیل کړ. د څه مزل وروسته هډې ته راورسېدم. په هډه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې وه. په بیړه مې موټروان سره خبره وکړه او موټر ته وختم. ډرایور موټر ته حرکت ورکړ او وی ویل یو دعا وکړئ. د څه مزل وروسته د هزارناو په کلي تیر شو. دا هغه کلی و چې زه پکې زیږېدلی وم او زما د پلار و نیکه اصلي هستوګن ځای و. یوه شیبه وروسته تورخم ته ورسېدم. موټروان وویل کرایه راټوله کړئ. ما هم کرایه ورکړه. د موټر څخه ښکته شوم. د تورخم په دروازه کې ډېر بیروبار و. پوره 2 ساعته کې د پاکستان خاورې ته داخل شوم. یوه شیبه ولاړم. د څه ځنډ وروسته مې د اورګاډي ټیکټ راواخیست. زه اول اورګاډي کې کېناستم. نور خلک د څه ځنډ وروسته راوختل. اورګاډي حرکت پیل کړ. په لاره مې د منظرو ننداره کوله. موبایل کې مې د پاکستان سیم واچو. وروسته مې د ماما نمبر ډایل کړ. موبایل یې بند و. ډېر وخت د ماماګانو کره نه وم تللی. د کور پته رانه هیره وه، خو دومره مې په ذهن کې و چې د کور مخکې یو غټ مسجد و. 8 ساعته وروسته د پاکستان پنجاب ته ورسېدم. د اورګاډي څخه ښکته شوم. د ماما دوی کور په لور مې حرکت پیل کړ. په لار کې مې د خلکو نه پوښتنې کولې چې دلته غټ مسجد چیرته دی. ښه دا و چې په خپل موقعیت کې د اورګاډي نه ښکته شوی وم. د یو پښتون سره مخ شوم. پوښتنه مې ترې وکړه وروره دلته هغه غټ مسجد چیرته دی؟ پښتون چې پوه شو د افغانستان نه راغلی دی. اول یې راسره ډېر په مینه او محبت ستړي مشي وکړه. بیا راته په منډه یو ګیلاس شربت راوړو. شربت مې ښه په طبیعت وڅښلو. بیا یې راته وویل وروره په همدې لار لږ مخکې لاړ شه، مخ ته دې راځي. همداسې مې وکړل. په کرار کرار روانم چې مسجد مې مخې ته راورسېده. د مسجد مخکې مې د ماما زامن ولاړ وو. د ماما زامنو چې زه ولیدم ډېر خوشحاله شول او ستړي مشي مو سره وکړه او کور ته دننه لاړو. کوم وخت چې د ماما کور ما لیدلی و هغه رقم نه و. ډېر ښایسته یې جوړ کړی و. په کور کې یوه خوشحالي جوړه شوه ځکه ډېر وخت وروسته راغلی وم. د ماما ښځې مې په منډه چای راوړ. د پلار او مور پوښتنه یې راڅخه وکړه چې څنګه وطن کې قراري وه. زما په زړه د وطن کیسې ډب وې. ورته مې ویل ټول ښه و، شکر دی. ستاسو څه حال دی؟ د ماما مشر زوی مې وهاب نومېده. پوښتنه مې ترې وکړه وهابه ماما چیرته دی؟ وهاب وویل بازار ته تللی دی، لږ وروسته به راشي. د شین سترګې جینۍ لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې 4مه برخه. تر بلې یعنې راتلونکې وروستۍ برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.